بسم الله الرحمن الرحیم. د جوړښتيزو فورمولونو د لیکلو لاري. اوس پورې موږ ساده فارموله ویله، مالیکولي فارموله مې ویله او جوړښتیز فارموله مې ویله. خو د جوړښتیز فارمول 3D کې موږ نیو غړي دي. یعنې ما سره جوړښتیز فارمول چې موږ لیکو نو په درې بعدي کې یا درې اړخیز لوري یا درې بعده کې دغه جوړښت څنګه راځي. څنګه نو موږ سره د فضا کې یو مالیکول جوړښت څنګه راتلی شي. مثلا که زه واخلم کلورو بیوټان، نو ګوره زه داسې لیکلی شم، کلورو ایتان ما اخلم، دا کلورین ما دلته ورکو. خو زه داسې کولی شم چې داسې ورکړم چې کلورین دې کې ورکړم. نو موږ چې عام طور پر لیکل کوو وضو کیمیادانان نو هغوی جنرالي 90 زاویې، ګوره 90 زاویې موږ جوړه کړې. خو اصلي ساختمان د په درې بعده کې د ساختمان داسې نه دی. نو په کاغذ باندې خو موږ ټولې زاویې تقریبا زموږ 90 او کلورین، ګوره کلورین موقع ته موږ کولی شو چې په دې بل ځای کې وصل کوو. مثال په توګه دلته یې زه وصل کوم کلورین. نو جوړښتیز فارمول خو یې دی خو په 3D کې نه دی. صحیح ده. او دا د مالیکولونو چې کوم هندسي شکلونه دي، هندسي شکل دا ډېر مهم دی. صحیح ده. جیومیټرک شیپ چې کوم دی، جیومیټري شکلونه چې دي یا د دغه 3D شکلونه دا ډېر مهم دي. ولې د دوی ټول کیمیایي خواص چې دي د دې پورې اړه لري، د دوی د هندسي شکل پورې اړه لري چې اصلي د دوی هندسي شکلونه څنګه دي. هغه د پروټینز چې کوم موږ سره دي یا انزایمونه چې دي دغه 3D ساختمانونه دا ډېر زیات مهم دي. د ځینو اتومونو خو ډېر ساده هندسي شکلونه، مثلا ما سره هایدروجن دی H2. نو H2 ما سره داسې یو کونه اړیکه ده. صحیح ده. نو دا خطي مالیکول دی. صحیح ده. خطي مالیکول دی او دې کې څه داسې مشکل نشته دی ساده مالیکولونه کې. خو که چېرته مالیکولونه ډېر شي، اتومونه ډېر شي په یو مالیکول کې، که چېرته اتومونه ډېر وي په ما سره مالیکول کې، نو بیا ما سره هندسي شکل چې دی دا ډېر چې کوي دا پیچلی کېږي. صحیح ده. هندسي شکل ما سره ډېر زیات پیچلی کېږي لکه پروټینونو لپاره او دغه. او بل خبره ده چې د مالیکولي فارمول او د هندسي شکل ترمنځ اړیکه نشته دی. یعنې موږ د مالیکولي فارمول نه هندسي شکل رایستی نه شو. مالیکولي فارمول نه مالیکولي فارمول او د هندسي شکل ترمنځ څو روښانه اړیکه نشته دی. ترمنځ روښانه اړیکه نشته. مالیکولي فارمول نه موږ د هغه هندسي شکل نشو رایستی. د هغه ډېرې بېلګې دي خو موږ واخلو کاربن ډای اکساید او سلفر ډای اکساید. که موږ کاربن ډای اکساید او سلفر ډای اکساید واخلو نو دې کې یو نسبت 2 سره یو ځای شوي او دلته هم یو نسبت 2 سره. او که ویلی شو دې کې هم 3 اتومونه دي، یو کاربن 2 اکسیجن نو دې کې هم 3 اتومونه دي. خو د کاربن ډای اکساید ساختمان خطي دی او د سلفر ډای اکساید شکل چې دا کوک دی، بند دی. صحیح ده. بند ساختمان لري. حالانکه فارمول ته چې وګوري باید دواړو ساختمانونه یو شان وي. نو ولی مثلا د سلفر ډای اکساید دا ساختمان کوک دی، نو دا منګه چې تشریح کوو بیا نو موږ یو چې دوی کې آزاد الکترون جوړې دي، آزاد الکترون جوړې دي. نو د دې د ایکسپلینیشن لپاره تیوریټیکل په نظر کې د دې لپاره یو تیوري ده چې هغې ته ویسپر تیوري وایي. ویسپر صحیح ده.
ویسپر چې دی دا په 1940 کې چې دی سیډجویک او پاول دا وړاندې کړې وه. سیډجویک او پاول په 1940 کې دوی وړاندې کړو لومړي ځل باندې، او بیا دې له پراختیا چې دا ګیلسپي او نایهولم ورکړې وه په 1950 کې. ګیلسپي او نایهولم دوی پراختیا ورکړې، ډیولپ کړې. نو د دوی څه ایزمپشن دي په ویسپر تیوري کې، څه شی نه دوی فرض کړي. دوی وایي چې هندسي جوړښت چې دی صحیح ده، هندسي جوړښت چې دی دا موږ سره د مرکزي عنصر پورې اړه لري. د مرکزي عنصر په شاوخوا کې مرکزي عنصر سره شاوخوا کې د الکترونو جوړو پورې اړه لري. الکترونو جوړو پورې اړه لري. او په څو ډولو باندې څو برخو باندې ویشل شوي. نو دوی یو خبره دا هم کوي چې مثلا اشتراکي جوړه او اشتراکي جوړې ترمنځ به دفع قوه ټول نه کمی. اشتراکي جوړه الکترون اشتراکي جوړه د الکترون اشتراکي جوړې سره دفع قوه دلته ټول نه کمه ده. د چا نه کمه ده؟ د اشتراکي او د آزاد الکترون جوړې ترمنځ. اشتراکي او د آزاد الکترون جوړې ترمنځ، او د دوی ترمنځ دفع قوه یعنی الکترون اشتراکي الکترون جوړه او اشتراکي الکترون جوړې ترمنځ د ترمنځ به دفع قوه د کمه د چا نه؟ د آزاد الکترون جوړې او د اشتراکي الکترون جوړې، او ټول نه زیاته دفع قوه به د آزاد الکترون جوړو ترمنځ وي. یعنی آزاد الکترون جوړه، آزاد الکترون جوړه هغه ته ویل کېږي چې هغه د یوې هستې د اغېز لاندې، الکترون جوړه چې د یوې هستې د اغېز لاندې هغې ته موږ چې آزاد الکترون جوړه. نو مرکزي عنصر سره که آزاد الکترون جوړې وي نو هغې به ډېر زیان نیسي، دفع قوه به د دوی ترمنځ زیاته وي، دفع قوه به چې او د دې وجې نه به موږ سره شی جوړېږي، دا ساختمان کې به موږ سره شی راځي، توپیر راځي. اوس که چېرته د سیګما الکترون صحیح ده، سیګما آزاد الکترون جوړ سیګما اشتراکي الکترون جوړه bonding pairs که د سیګما یعنی اشتراکي آزاد الکترون جوړه او آزاد الکترون جوړه، اشتراکي الکترون جوړه او آزاد الکترون جوړه مطلب زما دا چې اشتراکي الکترون جوړه جمع آزاد الکترون جوړه یا جوړې، اشتراکي الکترون جوړې جمع آزاد الکترون جوړې، که د دوی مجموعه دوه راغله صحیح ده، نو ما سره به مالکي الخطي او زاویه چې ده زاویه به یو ثلاثي وي. او که د اشتراکي الکترون جوړه او آزاد الکترون جوړه د مرکزي عنصر دا درې راغله صحیح ده، نو دا بیا ما سره ترایګونال ساختمان لري، ترایګونال او زاویه به یو ثلثي
او که جوړه اشتراکي الکترون جوړه او آزاد الکترون جوړه مجموع څلور راغله نو ما سره به تتراهیدر دي او زاویه به 0.5 دا نارمل خبرې موږ کوو که 15 راغله بیا به ترایګونال بای پیرامید دي ترایګونال بای پیرامید صحیح ده او زاویه به 1.0 انوي به وي دواړه به پکې او که چېرته شپږ راغله نو بیا به اکتاهیدر دي او دلته زاویه 90 ده او که مجموع ورغله د مرکزي عنصر سره د آزاد الکترون جوړي او اشتراکي الکترون جوړي مجموع ورغله نو ما سره بیا پنتاګونال بای پیرامید دي پیرامید چورته موږ یو پیرامید او زاویه چې دلته 2.90 ده نو امدا کاربن ډای اکساید مثال کوم واخلو صحیح ده اوس ګوره کاربن ډای اکساید مالیکول فارمول د سره نو ما سره دا مجموعه چې دا الکترون جوړه د مرکزي عنصر سره دا دوه دي خاطر کې یوم دا ولري چې یو غوني دوه غوني درې غوني اړیکې د په یو کې حسابيږي صحیح نه دا یو ساحه شمیرل کیږي یو غوني دوه غوني درې غوني اړیکې د شمیرل کیږي یو ساحه شمیرل کیږي یا یو آزاد الکترون جوړول کیږي نو دا راغی دوه او ما سره دا مالیکول چې شو خطي شو اوس که سلفر ډای اکساید ته واخلې سلفر ډای اکساید د دوی مجموعه درې راغله صحیح ده یو دوه او یو آزاد الکترون جوړ ترایګونال نو د کوک ساختمان دی سلفر ډای اکساید چې ما سره بند سټرکچر دی ځکه دغه آزاد الکترون جوړه دا ډیر ځای نیسي نو دلته چې کوم الکترون ریز ده د ساحه کې د یو بل ته شي کوي رانږدې کوي نو دلته دفي قوه ده دلته دفي قوه ده دیو جنا د خطینه د شي کېږي کوک ساختمان غوړه کوي چې غوړه کوي کوک ساختمان چې دا غوړه کوي دا ترایګونال ته موږ مسطح ساختمان وي چې په یو سطح کې ما سره یا دریزولي ساختمان هم دې ته ویل کېږي اوس که موږ واخلو دوه الکتروني ساحې یعنی مرکزی اتم په خوا او شا کې دوه الکتروني ساحې ولري صحیح ده نو دوی مالیکول جوړښت چې دا خطي دی صحیح ده او دې ته موږ A B دوه ډوله نوع یو او دا خطي دي صحیح ده دا چې خطي دي د دې مشهور مثالونه کاربن ډای اکساید دی BeCl2 دی صحیح ده بل مثال چې دی HCN دی اسیتلین دی چې دې کې ما سره ساختمان شي خطي دي د دوی زاویه یو ثلاثي ای دوی زاویه شي یو ثلاثي ای نو که زه A منس کې واخلم دلته B واخلم دلته B واخلم زاویه به ما سره شي
دا به 180 درجې. صحیح ده. که موږ مثال په توګه کاربن ډای اکساید واخلو نو دا د سی شو، دا د اکسیجن شو، دا د اکسیجن شو. نو دلته زاویه به 180 نو په دې کې دوه سیګما اشتراکي الکترون جوړي. د مرکزي اتوم په خواصا کې دوه سیګما اشتراکي الکترون جوړي. او بل خبره ده چې آزاد الکترون جوړه نه لري، آزاد الکترون جوړه نه لري، دا نه لري. صحیح ده. نو ویسپر تیوري دا وایي چې دوی دغه آزاد الکترون دغه سیګما اشتراکي الکترون جوړي باید داسې موقعیتونه ونیسي د مرکزي اتوم په خواصا کې چې دوی ترمنځ جذب قوه، د دوی ترمنځ دفع قوه دا ټول نه مینیمم وي. دفع قوه باید دوی ترمنځ کم از کم راشي. ویسپر تیوري دا وایي، ویسپر تیوري چې دا کنه موږ سره د ویلانسي قشر د جوړه الکترونونو دافع قوه دا ویسپر چې موږ یادو د دې پښتو معنی ده د ویلانسي قشر، ویلانسي مدار د جوړه الکترونو د دافع قوه، د دافع قوه یا قوي، یعنی د ویلانسي الکترونو د دافع قوه موږ تاسو کې دا ساختمانونه موږ تاسو سره جوړوي. نو ویلنس بانډ تیوري دا وایي، دا ویسپر تیوري دا وایي چې دغه سیګما اشتراکي الکترون جوړي چې دي دوی باید مرکزي عنصر په خواصا کې داسې منقیدو چې دوی ترمنځ دفع قوه ټول نه کم وي. صحیح ده. لکه الکترون دي کنه، الکترون خو دفع قوه ده، نو دا باید ټول نه کم وي. او دا په یو صورت کې کېدی شي چې موږ د دوی زاویه چې د الکترون جوړو ترمنځ زاویه څو راشي، الکترون جوړو ترمنځ زاویه د څو راشي، 180 راشي. نو دې وخت کې به د دوی دفع قوه ټول نه کم از کم وي. صحیح ده. نو موږ که دا واخلو مرکزي اتوم په خواصا کې، نو دلته دفع قوه ټول نه کمه شوه. د بیریلیم کلوراید مثال هم داسې دی، BeSl2 نو دی کلورین. صحیح ده. او موږ سره زاویه به دلته هم چې 180 صحیح ده. همدارنګې کاربن ډای اکساید کې موږ ویلی شو نو دا هم خطي ساختمان شو. صحیح ده. بل مثال موږ ویل شوی دی چې موږ سره HCN دی، دلته هم زاویه شي 180. او بل مثال موږ اسیتلین واغسته، نو دلته هم زاویه شي 180. او دا ټول مالیکولونه چې دي خطي دي، دویم موږ سره د 3 الکتروني ساحې خبره ده، د 3 الکتروني ساحې خبره ده چې 3 الکترون جوړي موږ سره
نه کې مختلف حالتونه کېدای شي 3 الکترونه جوړو کې خو 3 الکترونه جوړې موږ سره او دا درېزولي ساختمان غوره کوي په یو حالت کې درېزولي ته موږ مسطح هم یو پلینر سټرکچر چې ورته موږ یو په یو پلین کې ما سره په یو سطح کې ما سره وسپر تیوري د پاره تاسو زمونږ نور ویډیوګانې چې کومې دي هم کولی شئ تاسو وګورئ دې کې موږ یو لیکچر ورکړی دی د هغې مثال سلفر ټرایکساید دی سلفر ټرایکساید نو موږ ویلیو چې 3 الکترونه جوړې موږ سره صحیح ده او 3 واړه سیګما باند یعنې 3 واړه sigma bonding pair in 3 واړه sigma اشتراکي اړیکې sigma چې کله موږ خپل اشتراکي اړیکه راځي 3 واړه sigma اړیکې نو د دوی ساختمان ما سره چې راځي مسطح او دې ته انګلیسي کې موږ ترایګونال پلینر یو ترایګونال د دې مثال یو خو سلفر ټرایکساید دی یو BCl3 دی چې موږ سره BCl3 او د دې ساختمان به څنګه وي د دې ساختمان ما سره ترایګونال پلینر دی مثلا سلفر ټرایکساید که زه واخلم سلفر ټرایکساید دا یو سیګما اړیکه شوه دا بله سیګما شوه دا بله سیګما شوه نو که د دو سلفر په منځ کې دا لږ راند راغی نو موږ سره به زاویه څو راځي 1 سلو شل زاویه به څو وي 1 سلو شل همدارنګې که موږ BCl3 واخلو نو BCl3 موږ سره دا بوران شو دا به کلوریني دلته به هم کلوریني دلته به هم کلوریني او دلته زاویت شی ده 1 سلو شل 1 سلو شل 1 سلو شل نو دې کې باید دغه 3 آزادو 3 اشتراکي جوړې چې دي 3 سیګما اشتراکي جوړې یا 3 اشتراکي اړیکې د دې چې کوم الکترون دي دا باید موږ داسې کړي د وجودي ترمنځ دفع قوه کمه وي چې موږ سره دفع قوه موږ سره کمه راشي نو د مالیکیول ساختمان ما سره څه راغی ترایګونال راغی یا مسطح راغی یا درېزولي راغی په څلور مخه کې ما سره 4 الکتروني ساحې مونږ سره 4 الکتروني ساحې څلور الکتروني ساحې مونږ ولرو نو موږ سره جوړښت چې راځي څلور مخه راځي تتراهیدرل راځي
یعنی مطلب زما څلورمخ نه دا دی چې اشتراکي الکترونونه جوړي او آزاد الکترونونه جوړي د دوی مجموع څلور راشي. نو دا موږ سره څلورمخه نوع تولیدېږي. د هغې مثالونه چې دی یو CH4 دی چې دی موږ سره CH4 که موږ واخلو په دې کې څلور سیګما اشتراکي جوړې دي او آزاد الکترون جوړونه لري. صفر آزاد الکترون جوړه لري، مرکزي عنصر آزاد الکترون جوړه نه لري. نو د ساختمان چې دی ساختمان دا تتراهیدرل دی. ساختمان څه دی؟ تتراهیدرل. نو موږ سره به ساختمان د زاویه به موږ سره 1.9.5 زاویه به موږ سره شي څلور وجهي شکل دی، تتراهیدرل دی او ساختمان ما سره تتراهیدرل څلور وجهي دی او زاویه 1.9.5 ده موږ سره. بل مثال په چې ما سره څلور سیګمای بل مثال په همدغه شان کې په میتان نه بغیر کاربن ټیټراکلوراید ساختمان به موجود سي. صحیح ده. د SiCl4 بم ټیټراهیدرلی همدغه شان ساختمان به لري او همدارنګې امونیم آین چې دا هم ټیټراهیدرل دي او سلفیټ چې دا هم ټیټراهیدرل همدا شان ساختمانونه دوی لري. نو دا که زه کاربن واخلم دا به کلورین یا کاربن ټیټراکلوراید مثال شو. که سیلیکان واخلم دا هم د تیتراهیدرل ساختمان دی، سیلیکان تیتراکلوراید. دا امونیم مثال هم داسې دی. دا که نایتروجن واخلم چې دا هغه هایدروجنونه چې مثلا مثبت دی. سلفیټ هم داسې نیولی شي. एकदम زاویه 0.5